چې یو سړی دی د جمعې په ورځ راپاڅېدو د خوبه او دی د جنابت په حالات کې دی او د جمعې ورځ هم ده، نو په ده باندې دوه غسلونه دي، یعنې یو لامبل ده باندې د جنابت تلاسه دي، نو بل لامبل د څه دي؟ د جمعې د ورځې دي. نو دی به اوس څه کوي؟ دوه پیرې به لامبي که نه؟ دا سوال دی. الجواب چې کله انسان باندې دو غسلونه جمع شي، نو تحقیقی قول دی که دا دی چې دی یو غسل دی اوکی او نیت به د ټولو دپاره کوي. مقصد څه دی؟ لکه اوس یو سړی د جنابت په حالات کې دی، بیا به غسل کوي، مقصد به د بدن اوبه اړول دي. د جمعې د ورځې غسل مقصد پکې څه دی؟ په بدن اوبه اړول غواړي، یعنی دواړو کې مقصدي خبره څه ده؟ اوبه اړول چې بدن پاک شي، او هغه چې ته یو پیرو کې کافي دی. صرف نیت به دواړو وي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح بخاري سے مسلم روایت ته انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دار و مدار په څه دی؟ په نیتونو باندې دی. امام نووي رحمه الله په المجموع کې وایي ولو نوى بغسله غسل الجنابه والجمعه حصل جميعا، چې یو سړی نیت ده وکړي چې زه د جنابت غسل هم کوم او زه د جمعې هم کوم، نو دواړه وشو. او غسله به څو کوي؟ دوه پیرې به لامبي که یو پیر؟ یو پیر به لامبي. په دې ما یو مثال هم ورکړی تېر شوي درس کې د یو عبادت د بل عبادت. څه ته یاد دی؟ بارک الله فیک وزادک الله علما. یو سړی سحر مانځه ته راشي، اوس په ده باندې دوه رکاته د سحر د منظم دي او په ده باندې تحیت المسجد هم دی. نو دی چې دا دوه رکاته وکړي په دې نیت چې دا د سحر سنت دي او دا تحیت المسجد هم وشو که ونه شو؟ که نه دوه رکاته به نور کوي؟ وشو. ځکه چې مقصد څه دی؟ مقصد چې ته جومات کې کښېننې بغیر د مانځه نه، او هغه وشو، او د سحر سنت پکې وشو. نو دلته مقصد طهارت حاصلول دي، په بدن اوبه اړول دي، هغه حاصلېږي. نیت ورسره دا وکړه چې دا د دې دپاره او د دې دپاره شو. ښه، زه د داسې فایدې دپاره دا مسله ذکر کوم. په دې مسله کې خلک څلور قسمه کیدی شي. یو سړی دی غسل کوي د جمعې په ورځ، او نیت یې صرف دا و چې زه غسل جنابت کوم، نو د ده غسل د جنابت او د جمعې دواړو وشو؟ کوم وشو؟ جنابت. ولې؟ ځکه چې نیت یې د جمعې نه و. دویم قسم خلک، یو سړی دی د جمعې په ورځ یې نیت و چې دا غسل د جنابت دپاره هم دی او دا د جمعې د ورځې دپاره هم دی، او یو غسل یې وکړو، وشو. دریم دی هغه وایي چې زه یعنې نیت یې دی چې جمعې ورځ ده او جمعې په ورځ لامبل پکار دي. جمعې هغه وشو، څه به پاتې شو؟ غسل جنابت پاتې شو. ښه، او دا کیدی نه شي. دا څلورم قسم خو هسې فایدې دپاره ذکر کړو. یو سړی دی د جمعې په ورځ یې ولامبل، یاره چې دا بدن مې لږ یخ شي، کوم غسل یې وشو؟ یو هم ونه شو، صرف یې بدن یخ کو، صرف یې څه کو؟ بدن یخ کو. لکه هغه صحابي چې د غټ اختر د منځه نه مخکې څاروی حلال کړی و، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل غوښه ده، نو څه ده؟ غوښه ده، قرباني خو دې ونه شوه، خو غوښه ده. نو دلته د بدن یخ کو، خو نه د جنابت غسل وشو او نه د جمعې د ورځې غسل وشو. ښه، او دا ورسره فایده یاده کوي. یو سړی دی د جمعې په ورځ د جنابت غسل یې وکړو صرف، بس د جمعې هغه نیت یې ورسره نه نو وشو، د جنابت هغه وشو، او بیا لامبلو ته ضرورت نشته. ولې؟ ځکه چې د جمعې په ورځ د غسل دې دپاره دی چې ته طهارت حاصل کړې او صفا سوتره لاړ شي جومات ته، هغه وشوه. اگر که دې کې اختلاف دی چې د جمعې غسل واجب دی او که نه دی، او موږ دا مسله ذکر کړې وه او را به هم شي عمدة الاحکام کې انشاءالله، چې راجح قول دا دی چې جمعې په ورځ غسل کول سنت دي.